چینل کې شو لیدلی وم چې راشه ملګرو سره ګپ شپ ولګوه او یو ضروري خبره درته کوم ملګرو ما سره به چې په دې پیج کې زیشان نوم هلک راته زما هغه کزن نو پلیز زما دا پیج شیر کړئ ولې چې ما د هغې علیحدګي راغله زموږ په کور کې لږه مسله راغله او پلیز تاسو ټولو ته ریکویسټ کوم زما څونه فرینډ چې د هغې سره څه کنټیکټ ونه ساتئ ولې چې هغې او زما په هغې په منځ کې ډېر غټ لکه کور کې مسله راغله نو داسې نه چې تاسو ورته چېرته غلطۍ کړي یا ریکویسټ ولېږئ یا ورته را میسیج وکړئ خو زه د هغې سره موجود نه یم غلطۍ کې ورته چېرته میسیج ونه کړئ او د هغې په خبرو کې را نه شئ ولې زموږ په کور کې لږ مسایل راللو او انشاءالله تعالی اوس به زه تاسو سره همیشه لایف راځم خبرې به م کوم ګپ شپ به لګوم خو زه د دې دپاره ایمرجنسي رالم ما ویل چې داسې نه چې تاسو چېرته غلطۍ کې هغې ته را میسیج وکړئ ما سره به چې هغه هلک راته بیا یې نوم اخلم زیشان هغې ته چېرته میسیج او یا خیر دی تاسو ورسره خپل ملګرتیا ساتئ که هر څه کوئ خو زما په باره کې هغه سره کنټیکټ بلکل ونه کوئ که هغه زما استادان دي که هغه زما د شوبیز والا دي که هغه زما فرینډ دي خو زه ریکویسټ کوم چې هغې سره کله هم رابطه ونه کړئ زه په دې وجه تاسو سره په لایف رالم نو زیاتره زما سره داسې فرینډ دي چې هغه ما سره په پیج کې ایډ دي او په آیډۍ کې نه دي ایډ او زما د آیډیانو هېڅ پته نه لګي اوس دا خو زما نه کیدی شي چې بلاک هم شي او آیډیانو بلکل پته لګي هم نه خو چې کله زه په خپله اوریجنل رالم لایف رالم هغه به زما آیډي هغه به زما پیج نور زما په نوم پیک آیډیانې او پیجونه ډېر زیات سرچ شوي دي